سلامونه دوستانو ته مننه چې روغ او جوړ خوشاله به او دا مهال به ګورئ ایف جی ټیبز یوټیوب چینل. درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یو ډیر خوندور او په زړه پورې والېټ راوړی دی چې تاسو کولی شئ په دغه والېټ کې فری پیسې وګټئ. دوستانو لومړی خو له تاسو څخه زه ډېر منندوی یم او یوه نړۍ مننه درڅخه کوم چې زما یوټیوب چینل ته مو زر سبسکرایبه پوره کړل او د تاسو په ملاتړ سره دغه زر سبسکرایب ما په ډېر کم وخت کې پوره کړل. بیا دې هم تاسو څخه ډېره مننه کوم. نو دوستانو دغه والېټ دی تاسو کتلی شئ پوکس په نوم باندې والېټ دی. دغه دوستانو دغه لینک مو تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو کولی شئ ډسکرپشن باندې کلیک واخلئ او دغه والېټ را ډاونلوډ کړئ. دوستانو نو دې کې موږ کولی شو پری مایننګ سره او داسې پری پیسې پکې ترلاسه کړو. په ریفرل سره هم کولی شو. دا ټرسټ والېټ په شان موږ کولی شو په دې کې پیسې جمع کړو. دا چې ټرسټ والېټ ته موږ صرف پیسې لګو، خو دغه کې موږ په خپله پیسې ګټلی شو، یعنې په پری ډول موږ پکې په وړیا ډول موږ پکې پیسې ګټلی شو. هر 4 ساعته وروسته موږ دې ته ور داخلېږو، هلته به یو کلیک او موږ ته په خپله پیسې جمع کېږي. نو په ډېرې اسانۍ سره دوستانو موږ کولی شو دغه څخه پیسې وګټو. دا اپلیکیشن لینک به تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو وینو، تاسو به هلته کلیک واخلئ او ډسکرپشن باندې او لینک باندې به کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړئ. دوستانو که چاته بیا ډسکرپشن نه وي یعنې نه پېژني نو کولی شي ما وټساپ تم نمبر چې کوم تاسو ته سکرین باندې ښکاري میسیج راته وکړئ او زما د وټساپ گروپ لینک به هم په ډسکرپشن کې کولی شئ هغه ته هم ور جوین شئ. هغه کې هم د دې طریقه شته دی. دوستانو نو دغه اپلیکیشن به تاسو دوستانو را ډاونلوډ کړئ او بیا په خپل موبایل کې را خلاص کړئ. دغه تاسو لینک له لارې را ډاونلوډ کړئ ځکه چې ما ته هم یو څه ګټه راورسېږي او تاسو ته به هم ګټه در ورسېږي. راځو دوستانو په دې باندې کله چې کلیک واخلئ لږ انتظار ورته کوو. موږ ته دوستانو دلته 2 آپشنې راکوي، کریټ والېټ دی او بل ایکسپورټ دی. موږ راځو پاس لومړی کریټ والېټ باندې کلیک اخلو. موږ نوی والېټ په دې کې جوړوو، نوی اکاونټ موږ په دې کې جوړوو. راځو په همدغه باندې کلیک ورته اخلو. کله هم دوستانو په دې باندې کلیک ورته واخیسته لومړی خو دلته دوستانو موږ څخه د والېټ نام غواړي، والېټ نوم. راځو والېټ نوم یو دلته تاسو والېټ نوم ورکئ او په دغه ځای کې یو پاسورډ ورته ورکئ او هماغه پاسورډ بیا په دغه ځای کې ورکئ او دلته انوایټ کوډ تاسو دوستانو زه ښایم اوس به دلته انوایټ کوډ درته ورکړم، هماغه انوایټ کوډ به تاسو په دغه ځای کې ورکئ. نو زه دغه خانې ټولې ډکوم او بیا تاسو ته طریقه درښایم، ویډیو تر هغې سکیپ کوم. ښه دوستانو لومړی کې راځو تاسو به خپل نوم دلته ورکئ. والېټ لپاره تاسو هر نوم چې وي هغه به ورکئ او تحویز به ورکئ. راځو یو 8 خور په پاسورډ په دوهم کې ورکئ، هماغه 8 خور په پاسورډ په دغه ځای کې ورکئ. لومړی تاسو خپل د نوم تورې ورکئ، لومړی توری غټ ورکئ او یو 2 پسې یوه کوچني ورکئ او بیا عددونه 1 2 داسې پسې ورکئ او بیا سیمبلونه پسې ورکئ او انوایټیشن کوډ دوستانو په سکرین باندې دا هم تاسو ته ښکاري او دغه ځای کې به همدغه زما ریفرل کوډ ورکئ چې د کوم تاسو ته ښکاري او زما ښه میر کړی او بیا به دوستانو راشئ دغه ټخانه په ټیک مارک کړئ او را به شئ کمفرم باندې به کلیک ورته واخلئ. په دې کې به زموږ اکاونټ اوس جوړیږي. دوستانو موږ دلته یوه کیپچا راکوي، موږ به راځو دغه به داسې راکش کوو او دغه ځای سره به برابروو داسې او بیا به دغه تاسو پرېږدئ داسې او دغه به ویریفای شي. نو لږه شیبه انتظار ورته کوو تر څو دوستانو دغه ویریفای شي. دوستانو دغه کار هم راخلاص شو. راځو ویو سیټ دغه آپشن کلیک کوو. دلته دوستانو شاید تاسو ته ښه یا دغه سکرین باندې توره شپه راشي ځکه چې دلته موږ ته 12 لغتونه راکوي، هغه محفوظ لغتونه دي، هغه لغتونه چې کوم دي هغه به موږ له ځانه سره ساتو. شاید تاسو ته همدغه وخت کې په سکرین باندې اوس توره پرده راشي او دغه لغتونه تاسو ته نه ښکاري. 12 لغتونه درکوي، تاسو کولی شئ هغه له ځانه سره ولیکئ او یا بل موبایل کې ترې دوستانو دا بل موبایل کې ترې تصویر وباسئ او ځکه چې دلته سکرین شاټ ته هم اجازه نشته دی، تاسو سکرین شاټ هم نشئ ترې اخیستلی او تاسو ته هم شاید ښکاره نه شي ځکه چې دغه توره پرده په دغه سکرین باندې اوس راغلې ده. دوستانو کله چې دغه لغتونه موږ ته راکړي نو موږ لاندې راځو کمپرم بیک باندې ورته کلیک اخلو تر څو دغه موږ کمپرم کوو. موږ به دلته دوستانو اوس راځو هغه لغتونه چې موږ ته د کوم راکړي دي هغه به همدلته یو اوس انتخابوو. هلته تاسو چې کوم لیکلي دي له ځانه سره دوستانو تاسو کولی شئ هماغه لغتونه یو دلته انتخاب کړئ، لومړي څخه یې پیل کړئ. نو مثلا زه راځم ما ته لومړی لغت کوم یو راکړی دی هغه اوس ګورم. دلته ما ته لومړی لغت دوستانو دا یو لغت راکړی دی، شاید تاسو ته ښکاره نه شي په سکرین باندې او ما ته لومړی دغه لغت راکړی دی. راځم همدغه انتخابوم. دوهم لغت ته راځم، دوهم لغت ته هم دوستانو زه اوس راځم او دغه هم اوس انتخابوم ورته.
دوستانو ماته صرف 3 لغتونه پاتې شول. اوس راځم WAC. تاسو داسې سره ګورئ WAC. بس دغه لغتونه ما دوستانو بشپړ کړل په بالکل په پوره توګه. دغه لغتونه چې کوم دي دغه ما بشپړ کړل. نو ما ټول 10 لغتونه دلته ورکړل. په ترتیب سره تاسو هلته درسره ولیکئ او یو لغت بیا دلته ورته راخلئ. هغه لغت راخله چې تاسو هلته لومړی درکړی وي، هلته یې نمبر یې ورسره لیکلي وي. هغه ټول چې کله ولیکئ نمبر هم ورسره ولیکئ. دغسې کې به تاسو راخلئ، لومړی لغت به پیدا کوئ، په دغه لغتونو کې کلیک به پرې اخلئ. هلته به تاسو کوم شمېرې چې ورسره لیکلي دي هغو کې ګورئ او بیا دلته کلیک پرې اخلئ او دغه به دغه پاس خانې ته جګېږي. راځو لاندې نیکسټ بټن باندې کلیک ورته اخلو. نیکسټ بټن باندې کله دوستانو کلیک ورته واخیستو، اوس زموږ اکاونټ چې دی بالکل په دغه والټ کې دوستانو جوړ شو، تیار شو. راځو لاندې کمپرم کلیک کوو. کله دوستانو کمپرم باندې کلیک واخیستلو نو اوس به زموږ اکاونټ دی بالکل دوستانو په دغه والټ کې چې دی هغه جوړ شو. نو اوس څنګه کولی شو په دې کې پیسې وګټو، مکمله طریقه په دغه ویډیو کې تاسو ته اوس درښایم. دوستانو موږ به راځو دغه ایتریم به پالیګون ته اړوو. د دې لپاره به څه کوو، راځو پورته خواته دغه خپل والټ باندې اکاونټ باندې کلیک دوستانو ورته اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک واخیستو دوستانو دغه د ایتریم، راځو دغه ایتریم کلیک کوو. دغه ایتریم چې کله کلیک کوئ دوستانو بس دغه کار هم وشولو. دغه ایتریم به دوستانو ښه دوستانو په بښنې سره هلته کار ونه کړ. نو دغه ایتریم چې دوستانو کله تاسو کلیک کوئ را به شئ لاندې پالیګون. دغه دوستانو پالیګون دغه ایتریم به موږ دغه پالیګون ته واړوو. را به شئ په همدغه پالیګون باندې به کلیک واخلئ او دغه به هم اډ شي زموږ سره. دغه به هم دوستانو واوړي ایتریم پالیګون ته. تاسو کتلی شئ دغه مو واوښتل. اوس په دې کې موږ راځو USDT هم دوستانو موږ په دې کې اوس انتخابوو. راځو دغه ځای کې دوستانو دغه د جمع کوم نشان چې ونی په همدغه باندې کلیک ورته اخلو. کله مو چې باندې دوستانو کلیک کوئ لومړی کې موږ ته راځي USDT. لومړی USDT همدغه باندې کلیک ورته اخلو. دغه به هم دوستانو اوس له موږ سره اډ شي. بالکل دا سکسسفول شو او دغه هم له موږ سره اډ شو. تاسو کتلی شئ ایتریم البته پولیګون هم راغلو دلته او د دې ترڅنګ USDT هم راغله. ښه دوستانو په دې کې خو د زموږ اکاونټ اوس جوړ شو. موږ په دې کې څنګه پیسې به ترلاسه کوو. لومړی به دوستانو تاسو راشئ د لاندې می اپشن ته. دغه لاندې می اپشن دوستانو وینئ په همدغه باندې تاسو کلیک ورته واخلئ. دلته موږ ته 2 اپشنونه راکوي، یو انویټیشن دی او بل مای کریډیټ دی دوستانو. نو مای کریډیټ چې دی هغه 40 دی. تاسو چې کله یو ملګری راولئ تاسو ته به 50 کریډیټ درکوي او تاسو ملګري ته به 40 کریډیټ ورکوي. دوستانو موږ راځو په دغه مای کریډیټ باندې کلیک ورته اخلو. کله مو دوستانو په دې باندې کلیک ورته واخیسته لږه شېبه انتظار ورته کوو تر څو موږ ته یوه بله صفحه راخلاصه شي. دا چې دوستانو ویډیو به لږه اوږده شي خو تاسو به هېڅکله هم زړه نه تنګوئ ځکه چې دغه ویډیو به سټیپ بای سټیپ پوره راسره وګورئ چې تر څو په طریقې باندې پوه شئ. ما سره اوس 40 کریډیټ سره دي دوستانو. راځو ډیل چیک دغه باندې کلیک کوو. موږ ته به 5 کریډیټ راکوي. 5 به دوستانو موږ ته نور هم راکوي. تاسو به هره ورځ راځئ همدغه باندې به کلیک کوئ. البته دوستانو تاسو کتلی شئ موږ ته یې 10 راکړل. نو تاسو به هره ورځ همدلته راځئ چې کوم ټیم مو کلیک کړی وي همغه ټیم به سبا بیا راځئ او دغه به تاسو کلیک کوئ. اوس دوستانو تاسو کتلی شئ انوایټ چې موږ کله یو نفر ورته راولو دلته ټو پیرنټس باندې چې کله دوستانو کلیک واخلو نو موږ ته به 80 کریډیټ جمع شي. 80 کریډیټ به دوستانو موږ ته جمع شي. دغه انوایټیشن کوډ د دوستانو ریپیرل لینک هم دی او د زما انویټیشن کوډ هم دی. تاسو هم کولی شئ همدغه ځان سره واخلئ کپي کئ او دغه در سره ملګرو ته ولیږئ. دوستانو بل راځو دغه ته ټرو پینچ باندې چې کله کلیک واخلو دوستانو په دې باندې دغه کمپلیټ چې کله موږ دغه چې دوستانو کله کمپلیټ کړو نو موږ ته په دې باندې هم دوستانو کریډیټ راکوي. دا دوستانو موږ کولی شو ښه دوستانو دغه د سوه برخه چې کومه ده دغه برخه کله چې په دې باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ دغه تقریبا تاسو چې دغه کرنسي وي بلې ته چینج کوئ تاسو ته 500 پوینټ درکوي. کله چې یوه کرنسي مثلا دغه پولیګون USDT ته چینج کړئ یا USDT پولیګون ته چینج کړئ نو کولی شئ تاسو ته 500 کریډیټ ترلاسه کړئ. او د دې ترڅنګ نو تاسو کولی شئ په انوایټ باندې په دې کې پیسې وګټئ. اوس راځو څنګه په انوایټ پیسې وګټو. راځو دغه اپشن چې کله دوستانو کلیک کوئ دغه ریپیرل برخه
د انوایټ پرنټ باندې کله دوستانو کلیک واخلئ راځي تاسو ته دلته خپل انوایټیشن کوډ دی دا ګیټ مای انوایټ کوډ دا باندې کله کلیک دوستانو مخې تاسو یوه کپچه راځي لږ انتظار ورته کوو زموږ نیټ یو څه ضعیف دی تر څو هغه کپچه موږ ته راشي هغه موږ بشپړه کړو دوستانو دغه کپچه موږ ته راغله دغه موږ داسې راکش کوو او دغې خوا ته یې راوړو او داسې پرېږدو دوستانو دغه باید تاسو سکه سیخه وي خو دلته لږ څه موږ ته بیا کله چې غلطه یې کوي بله کپچه درکوي دوستانو نو دغه راځو دغه کپچه داسې بشپړه کوو او دغه به اوس ویریفای شي دوستانو بالکل دغه ویریفای شولو نو دلته اوس موږ ته خپل انوایټیشن کوډ راکوي بالکل تاسو دوستانو کتلی شئ دغه زما انوایټیشن کوډ دی همدغه کوډ به تاسو در سره واخلئ او هلته به یې ورکوئ او تاسو خپل ریفرل کوډونه ملګرو ته ولېږئ او دغه لینک ورته ولېږئ تر څو تاسو په لینک باندې ملګري راشي او تاسو ته ګټه ورسېږي تقریبا 80 او که 100 پوینټونه تاسو ته درکوي دغه پوینټونه دوستانو موږ بیا چینجوو USDT ته دغه به دوستانو موږ څنګه چینج کوو کله دوستانو تاسو راشئ ما سره اوس 50 پوینټه دي دوستانو او تاسو به دلته اوس څه کوئ تاسو به راشئ دغه برخه کې په د مور آپشن باندې به کلیک ورته واخلئ کله چې دوستانو په مور آپشن باندې کلیک ورته واخیستو لږ انتظار ورته کوو موږ ته دوستانو لومړیو کې وایي چې تاسو که چېرته 550 کوین پرک کوئ تاسو ته به 0.5 USDT درکړي که 300 ترلاسه کوئ 300 ترلاسه کوئ تاسو ته به تقریبا 0.2 USDT درکړي او که 200 ترلاسه کوئ 0.1 USDT به تاسو ته درکړي او که 100 ترلاسه کوئ $1 درکوي البته که تاسو 1000 کوین ترلاسه کوئ وی ګټئ تاسو ته به تقریبا دلته 1 USDT درکړي او په دغه کې هم دوستانو 1000 باندې تاسو ته 1 USDT درکوي او د دې ترڅنګ تاسو ته دغه بېلابېلې کرنسۍ بیا پورې اړه لري دوستانو نو همداسې کولی شئ خو تر ټولو ښه طریقه چې دغه 200 300 5.5 چې تاسو ترلاسه کوئ نو کولی شئ چې په دې باندې تاسو پیسې وګټئ یعنې که 5.5 ترلاسه کوئ او دغه تاسو ایکسچینج کوئ پولیګون ته او تاسو ته به البته $0.5 درکړي نو دغه بالکل تاسو ته پرې درکوي که تاسو په ورځ کې 3 او 4 ملګري ورته راولئ نو تاسو به دغه پیسې بالکل ترې پوره کوئ دوستانو دغه سپین دی خو دغه سپین تاسو مه اخلئ ځکه چې په دې باندې تاسو څخه 100 پوینټونه کټ کوي دلته لاندې لیکلي هم د 100 پوینټونه لټري ده په 100 پوینټونو باندې دغه لټري اخیستلی شئ که تاسو ته په دې کې 50 ووتل که 40 ووتل که 10 ووتل که 100 ووتل او که 10 درته ووتل هر څومره چې تاسو دوستانو ووتل نو تاسو ته به دغه ووځي شاید تاسو ته 10 ووځي او 100 درته پکې ووځي نو کولی شئ چې دغه تاسو ترلاسه کوئ خو که تاسو یې اخلئ هم تاسو خپل کار دی نو تاسو کولی شئ وایم اخلئ خو زه اوس دوستانو نه اخلم دوستانو دغه پیسې به موږ څنګه لیږو نو د لیږلو لپاره دوستانو اسانه طریقه دی مثلا تاسو سره اوس USDT در سره دی په همدغه USDT باندې به کلیک ورته واخلئ کله چې کلیک کړئ دلته راځي سینډ آپشن تاسو ته راځي په سینډ آپشن باندې تاسو دوستانو کلیک ورته واخلئ او دلته به دوستانو تاسو راشئ ادرس مثلا ټرسټ والېټ ته لیږئ یا باینانس ته لیږئ هر ځای ته چې تاسو لیږئ همغه ادرس به راواخلئ او دلته به یې ورکئ او د دې ترڅنګ مو دلته اماونټ باندې انتخاب کړئ او دغه کې دوستانو تاسو سره باید میټیک هم یو څه اندازه در سره وي تر څو تاسو هغه پیس هم ادا کړئ نو یو څو اندازه میټیک هم باید تاسو دوستانو ولرئ چې تر څو تاسو هغه پیس کټ کړي نو په ډېرې اسانۍ سره دوستانو تاسو کولی شئ له دې څخه پیسې وګټئ نو دا چې زه پیسې پکې پوره کړم او تاسو ته دغه ایکسچینج دغه طریقه هم ښایم دوستانو چې موږ څنګه کولی شو دغه کلیم کو خو کله چې دوستانو تاسو خپل دلته خپله پوره کړئ هلته تاسو ته بیا راځي پکې خپل اپشن دوستانو راځي که 200 تاسو پوره کړئ 200 کوینز دلته 200 کوینز پوره کړئ او دلته تاسو دغه لاندې اپشن راځي دغه باندې تاسو ته زیړ راشي او کلیک به پرې وکړئ او دغه به بالکل دوستانو 100% ایکسچینج شي USDT ته نو دوستانو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې په دې کې پیسې وګټئ ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښ شوي نو در سره لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریک کړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو چې زه به راځم په لوی الله مو سپارم